بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړی ده چې پر مانځي کې د سړي څخه کله کله خولۍ ایله سي، نو آیا هغه به برته راپورته کوي پر سر به یږدي او که به دغې پر لس سر لامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر اول صفحه نمبر 409 هغه لیکلي دي که چیرې په د لمانځه په دوران کې د سړي څخه خولۍ ایله سي، نو افضل او بهتره دا ده چې په دغه حالت کې هغه په یو لاس باندې پر سر کې، که چیرې د خولۍ په سر کولو سره عمل کثیر راځي، عمل کثیر ضرورت ورته پیښیږي، نو بیا مه پر سر کوه. که چیرې خولۍ د لمانځه په حال د قیام د ولاړ یا د رکوع په حالت کې ایله سوله، نو بیا راپورته کول جایز نه دي، ځکه د عمل کثیر د وجې سره لمونځ فاسدېږي. البته که چیرې د سجدې په حالت کې دا ایله سوله، نو په یو آس سره په یو لاس سره هغه پر سر کول دا بهتره ده. په دې کې پر لمانځه کې د دې په وجه پر لمانځه کې هېڅ خرابي نه راځي. په حواله ده شامي جلد نمبر اول صفحه نمبر 641 تترخانیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 544 او حلبي کبیر صفحه نمبر 445 حاشیه تحتاوی صفحه نمبر 109. نو محترمینو د ولاړ سه ایلاس یا د رکوع سه ایلاس بیا به نه پسې راټیټېږي. که په سجده کې د سه ایلاس ورته راپورته کېدی، نو بس په یو لاس سره هغه بیا د سره پر سر که، دا بهتره او افضله طریقه ده. وسلام.